د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې ولې دومره بې خونده لوبه د انګلستان یا انګلند لوبډلې پر وړاندې وکړه؟ راځو دلته ځینو داسې خبرو یادونه باید وکړو چې هغه په دغه لوبډله کې باید هغه خبرې یا هغه تغیرات یا هغه لوبغاړو دغه کارونه نه وای کړي. د ګلبدین ایب څخه موږ د ښې لوبې ګیله نه کوو، مګر ښه لوبډلمشر ترې غواړو. کله چې نوروز منګل، محمد نبي او اصغر افغان په خپله لوبډلمشرۍ کې ښې لوبې نه دي کړې، بیا د ګلبدین څخه هم ګیله نه کوو، خو ښه لوبډلمشر ترې غواړو. اصلا کله چې آی سی سی تر رسمي لوبو وړاندې ټولو هیوادونو ته دوه تمریني لوبې ورکوي، مطلب یې دا وي چې رسمي لوبو ته د 15 کسیز سکواډ څخه 11 کسیزه غوره لوبډله په اسانۍ انتخاب کړي. خو ګلبدین بیا برعکس لوبډلمشري وکړه، دا چې روزونکی د نجیب او سمیر شینواري ترمنځ پرېکړه نشي کولی چې څوک واخلي. په کار وه چې دواړو ته په وخت موقع ورکړل شي، د دوی کارکردګي معلومه شي، بیا رسمي لوبو ته یو ترې انتخاب کړی. همداراز افتاب عالم، دولت زدران او حمید حسن ترمنځ هم پرېکړه سخته ده، ځکه رسمي لوبو ته له دوی څخه 2 بالران اخیستل کیږي. نو په کار وه چې ګلبدین 3 واړو ته پوره وخت ورکړی ترڅو رسمي لوبو کې د 2 بالرانو اخیستل اسانه شي. خو ګلبدین یې په تیره لوبه کې نجیب ته په داسې وخت کې موقع ورکړه چې 2 اوره پاتې وو. نن هم ورته په 9مه وکټه موقع ورکړل شوه. همداراز دولت 1 اور ترسره کړ، حمید او افتاب همداسې، خو خپله یې 4 اورونه ترسره کړل. نور هم کول، خو انګلستان هدف راکړ. ګلبدین د افغان لوبډلې مشر دی، هغه که هر څنګه لوبه کوي د 11 کسیز سکواډ غړی به حتما وي. دلته مهمه وه چې حمید، دولت، افتاب ته زیاته موقع ورکړل شوی وای. د بیټ برخه یې هم کلکه نیولې ده، خپله په 4مه وکټ راځي. خو ډیر د افسوس ځای دی چې محمد نبي په 8مه وکټ میدان ته راځي. د ګلبدین ملاتړ کوو، ستایو یې، هیڅ د ښې لوبې ګیله ترې نه کوو، خو ټول په کس دی، په ځان نه بلکې په لوبډله وکړي. نن د محمد نبي د لوبې څخه معلومېدله چې زړه ماتی دی. ډیره موقع افتاب او دولت زدران ته ورکوله، هیڅ د غټ شاټ هڅه یې نه کوله. لوبغاړي باید زړه ماتې نشي، هر لوبغاړي ته باید په خپل ځای موقع ورکړل شي، هر څوک د خپله دنده ښه ترسره کړي. د ګلبدین او ملي لوبډلې د بریا په هیله موږ یې ملاتړ یو او ملاتړ یې کوو. په درنښت، نورخان اشنا. ډیره مننه ملګرو چې تر پایه راسره پاتې شوئ. دا ځینې مهم ټکي وو چې نورخان اشنا راټول کړي وو او موږ سره یې شریک کړل چې ما تاسو ته در وړاندې کړل. تر بیا ښې شېبې ښه وخت.